نامزد یو هم نشته دغه دی چکر ته راغلي یو، موږ ویلو چې دا نوی کال ولمانځو. ولمانځو؟ څنګه دی ولمانځل؟ په اوبو دی ولمانځل که په فلوټو؟ په لوټو. Hi, Longin. How are you? څوک لونګی او ولا سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای راته همدغه شانته خوشحاله وي. نن راغلی ما په کابل کې حبیب الله ځاځي پارک ته. نو غواړم چې د ناموس په هکله خلکو سره خبرې وکړم، ټوکې ټکالې وکړم، ځکه چې نن ډېر زیات رش دی. غواړم چې د ټولو سره ملاقات وکړم. خو زمونږ چینل لونګی که چا سبسکرایب کړی نه وي نو کولی شئ چې سبسکرایب کړئ، لایک او شیر کړم. دې تر څنګ هغې سره څنګ یو ټلي ده ټنګ ټنګ یو دې هغه هم جګه کوي، ځکه چې زموږ ټول نوټیفیکیشن یعنې تاسو ته به زموږ ټولې خپرونې بیا راځي. نو قربانې شم د خپرونې تر پایه پورې له ما سره Yeah. نو دوستانو ګورم چې دلته ډېر یاران او ملګري ولاړ دي او ټول ځوانان دي او راغلي دي، یعنې پسرلی د نوروز اوله ورځ ده. نو دلته به زه ګورم په دې کې خو به نامزاد یم، ځکه چې دا نامزادګي هم ډېر درز و دروز دي. کوم یو پکې نامزاد دی؟ ته نامزاد یې په دې ټایم کې؟ رښتیا ووایه کوم یو نامزاد دی؟ نامزاد یو هم نشته؟ دغه دی رامخته شه دغه دی. دوستګانو دا خو ګورئ ښه نوم دی؟ نوم مې هلال. هلاله څنګه راغلی دلته؟ چکر دپاره. ملګري در سره و او نامزاد شوی یم یې؟ کبان دې ډېر وړل جلبی که نه؟ نه دې وړي دی. ولې؟ وړي م دې و کوم شیان چې ته کوې هغه هم نه دي وړي. نه دي وړي؟ که خدای سونه به دې کور نه تاوېدې را تاوېدې شو چېرته تاوېدې که نه را تاوېد؟ رښتیا و دروغ به پکې ولې؟ ولې؟ ځکه ورغلی یم څو ځلې ورغلی؟ تو خدای تو مې ښه قربان دي شمه. نو دلته بل ورور مې څوک سلامونه او نیکې هیلې. نوم دې جانو؟ حسیب الله جان. حسیب الله جان کوم ځای نه راغلی؟ کوټخیل شریف نه. واه زنده‌باد. بس داسې یاران در سره بیا خو بیخي ورور هغوی ته ضرورت نشته. ښځه راته ووایه چې څنګه راغلی وې؟ چکر ته راغلي یو، موږ ویلو چې دا نوی کال ولمانځو. ولمانځو؟ څنګه دی ولمانځل؟ په اوبو دی ولمانځل که په فلوټو؟ په لوټو. ملګري در سره و؟ څو ملګري؟ 4 دانې. چکرې دي ووهلې؟ هو ښې چکرې مې خوند یې واخیسته؟ د پسرلی د نو ته څه اراده لرې چې په راتلونکي کې دا پسرلی یعنې زه بیا چې شم څه غواړې او د پسرلی څنګه تېر شي؟ پسرلی د خدای ښه تېر کړي، غواړو چې ډاکټر شو. نو ستا ویښتان دې ډاکټرۍ نه دي ولا که ستا ویښتان صرف دا دي اتڼ دپاره دي قربان. ښه دوستان همدغه شانتې ټکانې لرو خو موږ سره پاتې دې ټال کې ناظم او دلته یو ملګری هم را سره ناست دی، یوټیوب هم دی، نو ما راځي چې دې سره ګپ شپ وکړو. سلام علیکم. وعلیکم سلام. نورې ته جوړې صحت مو ښه ده؟ قربان دې شمه. او د ټولو نه مخکې به دا ته وایي چې نوم دې شي؟
نوم ګل محمد منګل دی د خو سره ولایت منګل ولې ټول نو مکه پته ته چې منګل شي ټوکی ویلې دي والا هو یا ورا پتی ګډر لګي چې مې وکړې دي یعنی تاسو اوس کې ډېر د دې یعنی چې منګل دي کنه نو هغه ډېر دي کنه ځکه به موږ لګي دي نه دا ویلې ټوکی وسې کوي دا څه خبره ده دوی کومې ته چې هغه کړي دي څه ته غلطیونه کړې دي چې ټوکی ته جوړې شي والا کله تا وخت کرنا مې ولګي کړې دي څنګه کرنا مې کړې تا کرنا ما والا هو دا کرنا مې وکړې دي کنه تاریخ نظر اورځي کنه خو مې نه پدا منګل کو سره کې پوهلې مې منګل باندې پدې اور دا سرک ما په بل ورته جوالې ما په ایمو نه لا بغډل کوي دا اور شو کې بیا سرک دروازه په میټر وایي دا پاسو جو دا ته خاطر دې څنګه دا خپل چینګ کې دا والا خو له ټول چینګ کې دا اور دا چې باور راځي کوښ به اول چې موږ رولو میش مې کرکټ کرکټ به نه ډایرکټ د پارک درولو موږ څنګه دا اور راځو شبه خو په اردو کې هم په کو کې هم په پښتو کې هم په فارسی کې هم دا اردو کې مطلب څه وایي اردو کې تمہارا پختانا ہوگا مثال شدر تو مجھے یہ بتاؤ کہ منگل جو لوگ ہیں نا اس کے پیچھے اس کے پیچھے لوگ بات کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں یار بالکل ایک اچھا سوال آپ نے کہا منگل کے پیچھے جو مذاقیں ہو رہی ہیں وہ اچھے مذاقیں ہو رہی ہیں کیونکہ ہمارے کارنامے جو ہیں اسی مذاقوں سے لیے ہوئے ہیں اسی وجہ سے ہمارے کارنامے جو ہیں اسی مذاقوں کے لیے بنے ہوئے ہیں سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ یار مجھے ان کو نہیں ان کو اچھا اس میں مجھے ایک سلام دے دو یار ان کو میں آپ کو میں سلام دوں گا انشاءاللہ لونگے لونگے کیا جی ٹھیک ٹھاک طبیعت تھوڑی اچھی ہے جائیدی پارک میں تو کیا احساس کر دیا نا انگریزی کوئی ہونا چاہیے انگریزی کے ہائی لونگین ہاؤ آر یو یو today come in parks? Yes. Which idea you were in this park today? Your idea? Yeah. I would like you were talking because you are very nice boy. I am. Yeah. Too. Yes. زنده باتي خدا اوس راته وای چې ورور دلته چراغ ته دلته په دې چکرې مو ورته دلته وای چې دلته په دې جنکم دې راغله دا لکه چې دلته نمبر ډیر ورته تا نمبر خو نه ورته والا خبره ده صحیح خبر ده حال وانګین سے به لکه چې خان دې نمبر ورته کنه دا مو اسلامي امارت هم ده خو دا رواج یې راځه ته ما والا ما والا نه والا کوم دار نه قدر ته دار دې زمانه نه دلته یو بل ورور هم نو چې هغه دا سره په السلام علیکم ادا ته وای چې نوم دی واه ما چانته ادا ته وای چې د لغمانی سل ولې دلته وي والله دا خو دې وای دا خلک چالاک دي لغمانه دي ډیر چالاک دي ډیر چالاک دي دوکه مو کا خو نه کوي دا دوکه مې چالاکی کوي څنګه چاله واده خو نه کړی نه والله نمزاده کور کې کله کله دا پیالې په لغته وای کنه وای والله پیالې خو نه نه په لغته کله کله غوسه کوي کنه والله غوسه کوي چا باندې په دې واړو باندې غوسه کوي چې کله واده راته دا چکر نه ولا چکر نه ډیر خوند واخیست استاد مې ډیر تیر شو هر وخت راځي کله کله راځي ولا کله کله چې د جشنونو ورځ اختر نور چیز کله دې چې زړه وګړ زړه دې چې پټان شي یعنی بدل تروشي وګرځي که شي کني بیا بیا پاتېږي ته دوستانو دا وګوره کنه بس دا هغه بجردان دي چې کومه خبره وکړه ډېر ذاتي وخندوله ما دوستانو بیا هم دلته ګورم چې چا سره خبرې وکړم په زړه مې ما پرې نه دی ګوره همدغه شان دی لکه د اټال کې چې څنګه یم همدغسې پسې شاته راځئ قربانم شمه
انتخابي ده دلته غوښې خرڅېږي ګورو چې مخکې څنګه ګاکو اوس څنګه ګاک ځکه چې په جمهوریت کې څومره خرڅېده اوس اسلامي امارات په دې کې څومره خرڅېږي بیا هم دې نه وروسته زه هوټل ته هغې سره هم خبرې کوو هو له ما سره همدغه شانتې ورو ورو راځئ یوازې مې پرې نه ږدئ ګوره چې لونګی نه السلام علیکم سلامونه احترامات سلامونه السلام علیکم ورور سلامونه السلام علیکم سلامونه کېنه له کېنه ساته چې له کېنه قربان څنګه نن هم دلته کېنم دلته چې زم دلته کېنم څنګه یې زړګي داسې ښه صحیح کېنه دا الحمدلله د خدای پاک فضل دی قربان دې شم خان نوم دی زړګیا زما نوم خزانه‌دار شینواری دی خزانه یعنې بس خزانه یې نو ټول قسم دا سره لوټونه دي انشاءالله لوټونه شته بالکل د خزانه چې دی خو بیا زما شریک یم پکې بالکل شریک یم بالکل ښه دا غوښې بارے کې که دا راته چې دا مخکې څومره خرڅېده په جمهوریت کې اوس په اسلامي اماراتو کې څومره خرڅېږي قیمت یې زیات شوی که ټیټ شوی ولا چې قیمتونه خو داسې دي چې قیمتونه خو په هماغه خپل حال باندې دي یعنې اوسه پورې کېوتي او ختلي نه دي خو په هغه کې خامہ خلک تغیرات راغلي یعنې مخکې نه اوس صحیح نه خرڅېږي نه مخکې داسې وه چې مخکې خو مثلا که موږ 300 کیلو خرڅول اوس 1.5 سلو ته راغلی 1.5 سلو ته نو دا تاسو خو دومره غټ غټ پسونه راوړئ دغه ګوره اوس هم مال شروع دی دغه دی راوړي چې مې نه لږ همداسې ورته وکړه کمره حامد جان ته لږ شاته شه هغه وګوره همداسې ورته وشه داسې ګوره نو داسې دی شکر الحمدلله موږ دغومره امید نه لرو د لکه نن چې څومره خلک راغلي دي یاره چې دا خلک ډېر داسې خوشحالي ځکه چې مول وځي ډېر څوک یم لونګی ولا یعنې زه دې خوښېږم که نه ډېر زیات تکان کې بیا هغه اوس به یو څه ته وایې دا یو جالبه خاطره د ژوند ده ولا جالبه به څه درته وایو خو شکر الحمدلله چې په ښه او بد پوه شوي الله رب العزت را باندې ښه زندګي تېره کړې خپل کاروبار هم کړی دی او اوسه پورې داسې کوم د تشویش څو بچي لري دا راته دوه بچي لرم دا بچی دی یو مدار زنده باد قربان شم زه اوس دې ته ورځم خیر سلامونه اول خو د خپل نوم راته وښیه بهر الله دا د پلار دی خزانه‌دار او بهر الله بس دا به ونې شین کړي او دا به خزانې نه پیسې راوباسي قربان باندې ښه موسم راوړو دا باندې خزانه زنده باد ښه دلته مثلا روزانه تم دلته ناستې نو بالکل همدې تر څنګ مثلا تعلیم بالکل تعلیم کوم یعنی کوم سن کې که فارغ شوی 12 ټولګي فارغ شوی نه او دا راته وایي چې په زړه ویشتلی پلار که نه مطلب دا چې کوژدی درته کوي نه مجردان یې او زړه دې غواړي چې واده درته وکړي ګورو به انشاءالله تعلیم سر ته ورسو بعد د هغې نه خو هغې نه وروسته به کوې یعنې په خوښه که د پلار په خوښه که خوښ هم شو که د پلار په خوښه نه بیا خو په خپله خوښه به کوو په خپله خوښه به یې کوې ګوره که دې کې بیا وي چې دا خو زه په خپله خوښه کوم ښځه سې دا خو د ژوند ملګری دی نو ته دې ژوند یو ښکلې خاطره یوه ټوکه یو څه خو راته ووایه تا خو چې ورانځي کې ګیر کړو ټوکې هر خاطرې هر څه دې هېر کړه نه یو څه خو ووایه زه خیر ده بس جالبه خاطره خو دا ده چې یو ورځ راغلی بس همدا خپل د هوټل خاطره به ورته ووایم چې مثلا غوښه یو پیسې مې د یو سړي نه زیاتې اخیستې وې بیا هغه راغله جنګ منګ یې وکړو که څنګه جنګ نه شورې بس بېرته هم په هغې ورکړې نن څومره خوشحاله دا خو د پسرلي لومړۍ ورځ د نوروز ده یعنې دلته ډېر خلک راغلي دي یعنې تاسو ګاګ زیات شوی دی که نه په دغه ورځو بالکل بس موږ خو دغه امید نه و چې دومره خلک به راځي نو موږ دومره خاصه امادګي نیولې وه بس هغه کوم چې یعنې هغه نو بل کار تېرو کالو غوندې نه دی دا سټایل مثلا کلین شوی په دې باندې په اسلامي امارات څه نه درکوي نه ول نه تر څو اوس پرې څه نه دي درکوي او هغوی خو به دلته راځي کړای خو به وایي او که صحیح غوښتل کړي پیسې شته ورسره موږ تاسو سره نشته زنده باد قربان شم ډېره مننه نو په ډېر غلط ځای کې مې ګیر کړلې ما ځکه چې تا امادګي م نه ونیولې او زه راغلم هېڅ خبره نه ده بس قربان شم هر نو دوستانو تاسو خو ولېدل همدغه شانتې دا ګوره ویلې چې که چېرته رشي نه دی مونږ هغه کم ښیي کنې مخکې ډېر ښه خو اسلامي اماراتو کې لږ هر څه چې دي کمزوري شوي دي خو مونږ غواړو چې د الله نه بیا هم یعنې زمونږ همدغه شانتې بېرته همدغه شانتې چل شروع شي چې خلک ټول خوشحاله نو قربانه شم دوستانو نو وګورئ زمونږ یو څو ښایسته ښایسته تصویرونه د حبیب الله زازي پارک بیا به سره ګورو دوستانو دا وند
د نن ورځې یعنې خپرونه په پسرلي کې یعنې د نوي کال لومړی ورځ به زه راغلم ما ویل چې راځه حبیب پارک یعنې ځاځي کې مونږ دا خپرونه تاسو ته چمتو کړو چې تاسو خوشحاله شئ دوستانو که بیا هم دغه شانتې غواړئ چې د لونګي چې نه سره پاتې شئ خو یو ځل یې ځان سره سبسکرایب لایک شیر همدې تر څنګ د ګیډي بټنه هم ووهئ تر څو تاسو ته ښکلې ښکلې ویډیوګانې نور راشي نو دوستانو زه غواړم چې بیا لونګي سره تل پاتې شئ نور خدای په اماني غواړم د خدای په امان